نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول. اوس به د هغه ځای څخه را شروع کوم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او بیا یې و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: زما تر شا یو سړی دی چې ستاسو متابعت وکي، د قوم څخه هیڅوک د مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی، او زه به اوس تاسو ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهیسو. سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست وو او د لرې اسید ولیدی، و قوم ته وویل: په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځایه ستاسو څخه تللی. کم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی، سعد ورته ویل: څه دې وکړه؟ اسید ویل: د خلقو سره به خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي، او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي. دوی ویل: ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. نو ویل: یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف ورهیسو. کم وخت چې ولیده چې هغه آرام ناست دي او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: یو سردار او رئیس درته رارهیدي او تر شا لوی قوم په پسې دی، که دی ستا د دین متابعت وکړي، د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر، سعد ابن معاذ را ورسېدی او په قهر ورته ودرېدی. و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا ابا امامه، که زما او ستا په مابین کې قرابت نه وای، دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. د ننه زموږ کور ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل: آیا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې سوې قبول یې کړه، او که دې ناخوښه وې موږ به در څخه ولاړ سو. سعد ابن معاذ وویل: دا حق او د انصاف خبره ده. نیزه ورته ودرول او دوی کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. بیا هم راوی د قصې وایي: په والله د مخه تر دې چې سعد خبرې وکړي، موږ د ده په مخ کې د اسلام په نور پوه سو. بیا نو سعد وویل چې یو څوک مسلمانېږي څه چم کوي؟ ویل: غسل وکړه، کالي دې پاک کړه، د شهادت کلمې ووایه او 2 رکعات لمونځ وکړه. سعد هم دا کارونه وکړه. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف وررهیسو. هغو چې د لرې ولیدی ویل: په الله مو دې قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی و. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی، ویل: یا بني عبد الاشهل، زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغو ویل: ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل: ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرام دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړی. د دغې ورځې لمر د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سوه، بې له یوه سړي څخه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی، او د احد په ورځ مسلمان سو. جنگ یې هم وکړ او په هغه جنگ کې شهید هم سو.
او الله عزوجل ته یو سجده هم نه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې و فرمایل عمل قلیلا واجر كثيرا، یعنی عمل یې لږ وکړي او اجر یې ډیر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلک یې و اسلام ته دعوتول. د ورځې او د شپې دعوت کوي. د دعوت په لار کې ډیر زحمت باسي، ترڅو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود. په مدینه منوره کې اسلام ډیر نشر سو، ډیر زیات خلق و اسلام ته داخل سو. دا واقعه پس له کال څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي. لسم کال د بعثت د غم کال، یعنی د بعثت لسم کال د غم کال او هجرت پس له دیارلسم کال څخه د بعثت. په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي. د مدینه منورې د خلکو څخه چې یو نفر مسلمان سي، هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نور کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي. د مثال پر قسم بدای وخت صدر ته بیان کوم. د عمرو ابن جموح زامنو ایمان راوړي، مسلمانان سو، مګر په خپل عمرو اسلام ته نسو داخل. زامنو به د اسلام ته دعوتاوه، خود نه قبلاوه. یو بت درلودي د هغه عبادت یې کاوه. زامنو یې غوښته چې ودته د دین غلطیا ورښکاره کړي. یو شپه چې عمرو بدو، زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه، دغه د بت یې ټوله په ولړي. پلار چې سهار راوښتو او غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویل ده چې بت ټول په مرداري لړلې دي. ویل دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي و بت خبرې کوي، وایي چا به عزت کړی یې، ولې داسې سوی یې؟ پاخته دی، پاکوي او خبرې ورسره کوي. شی پاکي، خوشبويي پورې ومشل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي. دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بې عقلي او ناپوهي ده. دوهمه شپه بیا پلار بده دی، زامن یې راغله، خونې ته ورننوته، بت یې بیا په مردارۍ ولړي او ځینې راووتل. دوهمه ورځ بیا پلار ګوري چې معبود او الٰه یې په مردارۍ لړلې دي او ورته وایي چې ته څنګه رب یې، د ځان څخه دفاع نشې کولی. بیا یې پاک او خوشبویه کوي، په غاړه یې تور ور وځړول، ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او چې په مردارۍ لړلې مړ یې کړه. ولرګي ته خبرې کوي. خیر، درېیمه شپه سوه، دی چې بیده سو، بیا یې زامن راغله. زامنو یې یو سپی وژلی و او د بت په غاړه یې ور وځړاوه. بت یې ټوله د سپي په وینو ولړی. بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول. سهار چې پلار راویښ سو، په بت پسې ګرځي، هغه نسته. د همسایګانو په یو کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي، څو آخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی هم په غاړه زړیږي. ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. ولاړی، ایمان یې راوړي او مسلمان سو. د مدینه منورې خلقو د خپل قوم سره دغه معامله کول چې و اسلام ته داخل کی. نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر سو. د بعثت د دیارلسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان سره د کامیابی زیری راوړی و او د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر، اصلحو او قوت حالات په واضح ډول سره ښکارا و. د بعثت د دیارلسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت و، د مدینه منورې د مسلمانانو څخه 3 نفر نر مسلمانان او 2 مسلمان ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو د پاره راووته. تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل ترڅو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه په غرو کې د بیر په حالت کې شپه او ورځې تیروي.
کوم وخت چې دغه مسلمانان مکه مکرمه ته راغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرنګ نه پیژندي خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسې پوښتنه وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور ویل ورسې د ملاقات وعده ځنې واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت در سره وکړو. نو دغه 2 نفره رهیس و او پر لار یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. خلق ورته وویل چې هلته د کعبې شریفې سره ناست دی او که د اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژني. کعبې شریفې ته چې راغله ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته ووایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وعلیک ورته ووایه او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک یاست. براء ویل زه براء ابن معروف یم او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وایي کوم وخت چې ما خپل نوم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وريات کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جمله وویل چې هیڅ کله مې نه هېریږي او نه هېروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب وویل هغه شاعر دغه په اوږده आवाज ما ویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینه منوره د هغه لوړو شاعرانو څخه و ډېر مشهور شاعر و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانېږي. دا ولې لوستونکو او اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه کوم په هغه وختو کې د یو خبر د نشرولو لپاره کم او چی وسایل موجود و؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، تیپ د دې شیانو څخه هیڅ شی نه فقط د نشرولو لپاره 2 شی و یو خطیب او بل شاعر. کوم وخت چې یو شاعر مسلمانېږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو لپاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به دعوت ول مګر شعر په خپل عربو یو د بل سره نقلاوه. حتی که شعر شکنزل هم وای خلقو په یاداوه او نقلاوه ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډیرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده خبرې چې به دې هر څه ورته وکړي هېرېدې مګر شعر چې به دې یو یا 2 واره ورته ووایه په یاد بیسو. دا یو قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت ورسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمنځ ورشاوه لمنځ هم زده کړي مګر دا یې هیڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمونځ 2 رکعاته دی. خلق ورته وایي سهار 2 رکعاته ماپښین 4 رکعاته خو چې هر څه وروښوي نه په یادېږي بیا غلط سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی ویل یا رسول الله هیڅ نه زده کېږي چې د هر وخت لمونځ 2 رکعاته دی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وښیي سهار 2 رکعاته ماپښین 4 رکعاته مازیګر ماښام ماخوستن خو صحرایي چې وایي غلطیږي بیا یې وروښول بیا غلطیږي هر څه چې په وکي بیا هم غلطیږي نشي زده کولای. خو دلته یو صحابي موجود وو چې شاعر وو. هغه ویل یا رسول الله کستا اجازه وي زبې وروښم ویل وروښه. شاعر ویل اسمع یا رجل سړی واور ان الصلاه 4 فاربع
ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر وروښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی. شعر یې په دماغ کې کښېنستی. شعر یې پر ژبو آسانه و. شعر یې په یاداوه او یو د بل سره نقلاوه. نو کوم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام د پاره ډیره لو کامیابی و، ځکه د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشریدي. بل چا داسې نسوای نشرولای لکه یو شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډیر خوشاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دوه نفر سره وعده وکړه چې په فلاني شپه به د عقبه سره په پټه سره یو ځای کیږو. عقبه په مینا کې د جمرة الاولى سره د یو غره نوم دی او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یو مشر ته پریږدو چې دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابله و ورځو ته تغییر ورکړي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله تعالی عنه وایي موږ د مدینه منورې څخه د حج دپاره و مکې مکرمې ته راغلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبه سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه راورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نور مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشراف څخه یو شریف عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک وو را سره وو. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي، خو د عبد الله ابن عمرو سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ، نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبد الله ابن عمرو اسلام قبول کړي او عقبه ته هم را سره حاضر سو او د 12 نقيبانو څخه یو نقيب هم دی وو. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بيدسو. کوم وخت چې د شپې درېمه حصہ تیر سوه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د وعده وځایته یو او په پټه ورهیسو. څو چې د عقبه سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای سو. موږ ټول درو او یا نفر نران وو او دوی شته را سره وي چې یوه نصیبه بنت کعب چې په ام عماره سره مشهوره ده او بل اسماء بنت عمرو چې ام منیع ورته ویل کیږي یا ام منیع ورته ویل کیږي. په دغه شیله کې سره یو ځای سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ انتظار مکاوه. څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او د سره د اکا عباس ابن عبد المطلب هم ورسره و او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین وو. خو بیا هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځان ته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو موږ مخکې وویل کوم وخت چې براء ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکی، عباس رضی الله تعالی عنہ هم هلته حاضر وو. دغه دوه نفر نه غوښته چې دغه په حضور دغه خبرې وسی، ځکه عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وخت اسلام ته نو داخل شوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل خبرې پښکارا سره کوي، دا زما اکادي مطمئنه اوسئ. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنہ په حضور کې وسوه. کوم وخت چې د وعده شپه را ورسېده عباس رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ځان ملګری کړي. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړي عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو
او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړ او وی ویل یا معشر الخزرج محمد صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسو ته در معلوم دي موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دي چې د صلی الله علیه و آله وسلم مخالفه دي دی علیه الصلاة والسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دي خدای علیه الصلاة والسلام ستاسو په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسو ته درسي که تاسو په هغه څه سره وفا کولای شئ چې د سره مو وعده کړې ده او د مخالفینو څخه ساتي نو تاسو او دغه مسؤلیت او که تاسو پسله د صلی الله علیه و آله وسلم د درتګ څخه دی علیه الصلاة والسلام یوازې پرېږدي او د دشمنانو ته ورتسلیموي نو د اوس څخه لا پرېږدي ځکه دی علیه الصلاة والسلام اوس په خپل قوم او په خپل شار کې په عزت او ساتنه کې دي کعب رضی الله تعالی عنہ وای موږ و عباس رضی الله تعالی عنہ ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي ورونو تاسې پوهېږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده یعنی موږ په پوره عزم او تصمیم په پوره شجاعت ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېد اوس نو په بیعت کې څه شو او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه ښه متوجه سئ اسلام دغسې وي امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه د دغه بیعت ماده یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي جابر رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله پر څه بیعت در سره وکړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما اوامر اوري او قبلوي نن ورځ موږ مسلمانان دغسې یو د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوي دریم امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوي یعنی خلق به په شو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي سبحان الله نن ورځ خلق څونه دغه کار څخه لري دي او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوي کوي نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې و دوی ته دي د دوی عیب ووایي دغه په خپله زما سره پېښ شوي دي په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بس ده دې خبرو ته ضرورت نشته څلورم د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي پنځم که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شیانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او ویل هو په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو بیعت را سره وکړه یا رسول الله په والله موږ په جنگ په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان موږ ته همت او مړانه د نیکګانو څخه په میراث را پاتې دي کعب رضی الله تعالی عنہ وایي برا خبرې کولې چې ابو الهیثم ابن التیهان یې په خبرو کې ورولوېدی
او ویل یا رسول الله زموږ او د خلقو په مابین کې علائق سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې یهود مقصد و. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کو او الله عزوجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او وی فرمایل بل الدم الدم والهدم الهدم. زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست. د هغه چا سره جنګېږم چې تاسې ورسره جنګېږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسوې او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي، بیا هم دوه نفره د هغه اولو مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان سوي وو، یو په بل پسې د خبرو کولو د پاره ولاړ سو. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، د پاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسی او دوی پوسی چې د دوی قوم د تضحیه او قربانی د پاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي کوم وخت چې قوم د بیعت د پاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسې پوهیږئ چې تاسې دغه سړي سره پر چی شي بیعت کوئ؟ قوم ویل هو. د ویل تاسې د خلقو د تور او سره سره پر جنگ کولو بیعت کوئ. که تاسې په دې فکر یاست کوم مالونه په یو مصیبت سره تباه سوه او تاسې اشراف او مشران ووژل سوه، بیا نو تاسې د یو دشمنانو ته ورتسلیموئ. نو د اوس څخه یې لا پرېږدئ، ځکه که بیا داسې وکئ دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوئ، نو یې در سره بوزئ او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او را سره بیا یو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شی شته؟ یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته څه شی راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې د پاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته ووایه چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسې ته جنت درکول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو فیصله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاس دې د بیعت دپاره راک. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوي او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر او ویل یا اهل یثرب په قرار سره موږ ودته اوشان نه حلالو، بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د ډول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي او ستاسې د اشرافو وژل دي او تاسې به د عربو تورې ژویي، یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوزئ او ستاسې اجر پر الله دی، یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو، آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولای سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی او بیا دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دای په خپل د پلار د کورنۍ بت پرستان و او اوس و اسلام ته داخل سو، خو زه وته
پشت پر پشت مسلمانان یو، نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسو ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول بیان کوي نو وایي قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته که، په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کیږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه شو او پر هغه یقین شو. اسعد رضی الله تعالی عنه خو د مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی وو، دعوت کوونکی وو، او اوس هم دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او بیا نو عام بیعت شروع شو. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه او موږ ته یې دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول، مګر د هغه دوه شذو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضر شوي وي د خولې په خبرو سره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردي شدي ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت وو او وجه بیعت ته بیعت العقبه الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل شو چې 9 نفره د خزرج د قبیلې څخه و او 3 نفره د اوس د قبیلې څخه و او دغه نقیبانو نمونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه و اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمرو، درهم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه، څلورم رافع ابن مالك ابن العجلان، پنځم البراء ابن معرور ابن صخر، شپږم عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اوم عباده ابن صامت ابن قيس، اتم سعد ابن عباده ابن دليم، نهم المنذر ابن عمرو ابن خنيس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه و، اول اسید ابن حضير ابن سماك، دوهم سعد ابن خيثمه ابن الحارث، درهم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبير. کوم وخت چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته فرمایل تاسو د خپل قوم داسې کفلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم د پاره و، او زه د خپل قوم کفل او ضامن یم. هغه وویل هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې وو، په دغه آخر وختو کې یو د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او نسوای کولای چې د قریش او مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته ودغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یو لوړ ودرېدی او په لوړ आवाज سره ناره کړه یا اهل الجباجب یا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. یعنی اے د خیمو خلقو، اے بدو خلقو، آیا تاسو خبر یاست چې مذمم او هغه خلق چې د دین اوشت دي ستاسو سره پر جنگ کولو اتفاق وکړي. دلته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای مذمم وایي، ځکه کفارو د خپل بد اخلاقی په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مذمم ته اړولې. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شکر ویل سوی
او خلق به شپر وایي دوی و مذمم ته چې د ذم څخه دی یعنی بد پر ویل سوي اړولی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بد ویلو څخه خلاص کړی وم ځکه دوی و مذمم ته بد ویل او زه محمد وم شیطان په لوړ आवाज دغه ناره وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا د عقبې شیطان دی او ویل والله یا عدو الله تا ته فارغ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړ چې خپل ځایو ته ولاړ شي دا ناره ټول خلقو که مسلمانان او که کفار واورېده سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره پورته کړ ویل یا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سره را لېږلې کستا خوښ او اجازه وي د ټول منا پر خلقو به سبا په تور حمله وکړو سبحان الله د اولی لحظه څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه درو او یا نفره آماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګیږي د دوی اخلاص او صداقت همت او مړانه د اولی لحظه څخه ثابت شو خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په دغه نوی امر سوی مگر خپل ځایو ته ولاړ سي خلق ولاړ او تر سهار بده سو قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو ځکه دوی د دغه سی بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اتفاق کړی وي په سهار کې د قریش مشران سره راټول شو او د اهل یثرب و خیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج وروړاندې کړي نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج مشت خبر راغلی دی چې تاسو د غزمج و نفر ته راغلی یاست زموږ څخه بیا یاست او د سره مزمج پر جنگ بیعت کړی دی او په والله په ټولو عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې مشتج د هغو سره جنگ ناخوښه وي بیل تاسو یعنی د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بیل تاسو یعنی تاسو قدر او عزت او احترام کوو نو تاسو هم باید داسې کار ونه کوي چې هغه زموږ او تاسو د جنگ سبب وګرځي د خزرج د قبیله مشرک حاجان چې په دغه واقعا او بیعت هیڅ نه خبر ځکه دا کار په ډیر سری ډول سره د شپې په تاریکوي کې پای ته رسیدلی وو هغه په قسمو شروع وکړ وایي په والله هیڅ نه د پیښه سوي او موږ په هیڅ نه خبر څو قریش او عبد الله ابن سلول ته ورغله هغه ویل دا نه حق خبره ده داسې هیڅ نه د پیښه سوي او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي کدوې داسې کار کولای زه خامخا دغه کار امیر ګرځولم مگر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر شوی و او دا اتفاق یې کړی وو یو بل ته سره ګوري او پټه خوله دي هیڅ نه وایي نه د هو خبره کوي نه د یا قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او نا امیده و مکه مکرمه ته ولاړ او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر دروغ دی خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي بحث او څېړنې کوي ترڅو ودینه چې جته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی خدا معلومات هغه وخت ورته یقیني سو چې حاجان د خپل وطنو او طرف ته رهسوي وو نو قریش ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځوي مگر دا کار پس له وخت څخه وو حاجان ټول ځنې تللي وو فقط دوه نفره یې وروسته پاته وو چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړي مگر منذر بیا هم ځنې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوي لاسونه یې په غاړه کې وروتړل په وهلو او کشولو یې مکه مکرمه ته راوستي دلته یې وਹੀ او دغه پښتنې ځنې کوي چې تاسو د محمد سره اتفاق وکړي سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي
سعد رضی الله تعالی عنہ وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جد سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخ یې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومېدی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو. ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړ، خو هغه په خپله یو ټینګ سوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکي او وهیه، خدای بالکل منکر دی. په حاضر خلقو کې یو نفر ناست وو او دغه وهل ویني، زړه پر وسوځل سو. ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل مطعم ابن عدی او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغه دوه نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینه منوره په منطقه کې تیرېده. دغه سړی د باندې ووتی نارې کړه، ویل یا مطعم ابن عدی، یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسې په نامه سره نارې وهي. دغه دوه نفر راغله، ویلي ده چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینه منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي. نو یې جوار ورکړي او سعد د وهلو څخه خلاصو او بیرته مدینه منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورسېدی. نو ټول قوم صحیح سالم مدینه منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره دوهم بیعت وو چې په بیعت العقبه الکبرى سره هم یادېږي او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطف، دوستی او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مړانه او همت و. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري. د هغه د پاره جنگیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د پر مسلمان ورور ظلم کوي، او د په زړه کې د هغه مسلمان ورور د پاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټول حب فی الله دی او دغه دوستی احساس او عواطف داسې هم نه و چې د څو ورځو په تیرېدو سره بیرته د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستی منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله وو. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چوالوزه په عقیده او عمل کې عجائبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای شوای چې د زمانه پر پانو خپل طلایی عملونه ولیکي او د تاریخ پر پانو داسې آثار پریږدي چې مثل یې نه په تیرو سو وختو کې وو او نه په اوس کې سته او نه په مستقبل کې پیږي. اے مسلمانانو ورونو، آیا تاسو هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیف مسلمان ورور دغه رحم او شفقت لري؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیاب شو چې د ځان د پاره د یو داسې منطقه او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې. او دا تر ټولو هغه لوی ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاس ته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ودغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه و بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازم و چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و. تاسو به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و. د مسلمانانو د مالو قرباني کول و. یوازې
او په خالی لاس خپل ځانونه مدینه منورې ته رسول او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول شوي دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.